دی ورو سوال کړی دی چې کله یو سړی په باتروم کې قضای حاجت کوي یا غسل کوي نو دی خپل عورت ته په خپله چې ګوري دي که بس حرج یې او که نه جواب د دې مسلې اول خو دا یاد کوي چې انسان چې خپل عورت ته ګوري د حاجت په وخت کې دی که خو هېڅ حرج نشته دا خو اتفاقي مسله ده لکه علاج استعمالی دوايي استعمالی دغه شان قضای حاجت په وخت کې صفایي کوي د غسل په وخت کې صفایي کوي د کوروالي په وخت کې او نظر ولګي نو دا هغه عذرونه دي چې دا مقبول دي هېڅ خبره نه ده او حدیث کې دا راځي یعنی امام بخاري امام مسلم راوړی دی ام هاني وی بنت ابي طالب د ابو طالب لور ده د علي بن ابي طالب خور ده رضی الله عنها هغه وی کوم کال چې مکه فتح شوه زه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم فوجدته یغتسل هغه غسل کو وفاطمه ابنته تستره او فاطمه د هغه لور چې وه هغې ورته صادر نیولی و دا صادر ورته ولې نیولی و کپړې لرې کړې وې نو معنی ده چې غسل ټیم کې خپله جامه لرې کولی شي دغه شان اودس چارده استنجا وخت کې د علاج په وخت کې عورت باندې نظر ولګي ضرورت دپاره دې کې څه حرج نشته راشه دې مسلې له علماو دا ادب ذکر کړی دی بیا یعنی دا اوس د ادب خبره ده یعنی که بې ضرورت هم د چا په خپل عورت نظر ولګي ګناهګارېږي نه خو خبره د څه ده د ادب ده ادب دا دی ادب دا دی چې بې ضرورت خپل عورت ته مه ګوره او دا ادب د چا سره دی ته دا ادب د چا کې د الله ادب کې که نه خپل ځان ادب کې د الله ادب کې شریعت ګوره موږ ته وایي چې یعنی نظر اوچت ساتئ کارونه درانه کوئ او د سپکو کارونه ځان لرې ساتئ په سپکو کې یو دا دی چې سړی خپل عورت ته بې ضرورته ګوري او په دې به زه یو دلیل وښیم بلکې دوه به راته پرې وښیم حدیث د بحث ابن حکیم چې هغه د خپل نیکه باره کې وایي هغه وایي چې ما رسول وسلم ته وایي یا رسول الله موږ په دې خپلو عورتونو کې یعنی چاته یې خوی شو چاته یې نشو خوی څومره ښکاره کولی شي څومره نه سوال دی امام ابو داود دا حدیث راوړی رسول وسلم ورته وایي د خپل عورت خیال ساته سوای د خپلې بیبي نه یعنی چاته یې نشي خوی الا دا چې ښځه یې ویني دا عذر دی د دې اجازت شته او یا وینځه وی ما ورته چې رسول الله چې خلک یو بل سره یعنی ښځه نشتي د وینځه نه ده عام خلک دي یو بل په مخ کې لګیا دي یعنی غسل کوي رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې څوک یې وي نه ني خپل عورت په چاته نه ښکاره کړي دا پټ ساتي وی ما ورته چې یا رسول الله اذا کان احدنا خالیا که یو سړی ځان لري یوازې لامبي نو بیا وی الله احق ان یستحیا منه من الناس چې د خلکو نه عورت پټ ساتي د حیا د لاسه نو الله خو ډېر حقدار دی چې د هغه نه ته دا حیا وکړي نو الله ډېر حقدار دی چې ته دا حیا وکړي بې ضرورته که ته دا د حیا خلاف دی امام ابن ابي شیبه ابو موسی اشعري رضی الله عنه باره کې دوه اثر راوړي دي او دې ته غوږ کېدی هغه دا وایي وی زه په خپل کور کې غسل کوم ابو موسی اشعري وی رضی الله عنه وی زه په کور کې غسل کوم او رڼا نه وي په هغه وخت کې رڼاګانې وي نو هغه ډېوې به وي او به غریبي وه چا سره به چا سره به نه وي زه کور کې غسل کوم او تیاره نو چې کله په ناسته باندې زه غسل وکړم بیا چې کله زه د خپلې کپړې پسې پاسمه نو د املا مې ټیټه کړي نیغو مې نه ولي حیاء من ربي د الله نه راله حیا راسي چې الله خو ماته ګوري که او همدکه امام ابن ابي شیبه په دې مصنف کې دا اثر هم دی وایي د کم وخت نه چې ما اسلام قبول کړی دی ما په غسل کې خپله ملا نه ده نیغه کړې ملا زه ټیټه ساتم حیا راله راځي د الله نه نو خبره د حیا ده صحیح ده چې حرج پکې نشته خو دومره ده چې مؤمن کې حیا وي د خپل رب نه حیا کوي
بې ضرورته خپل عورت ته کته دا ښه طریقه نه ده.